یوه عربۍ ښځه د خپل خاوند کیسه کوي او وایي زما خاوند ډیر اخلاقي مسلمان او د مور او پلار سره ډیر زیات نیکي کوونکی و. ان تر دې چې د هغې نیکي زه حیران کړې وم. د یو کال په تېرېدو سره موږ ته الله تعالی یوه لور راکړه. کله چې مو لور 2 کلنه شوه نو زما د خاوند وظیفه بل ښار ته انتقال شوه. نه هم د رمضانو چې له وظیفې څخه بیرته کور ته را روانو چې د تقدیر موافق یې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل دماغ له لاسه ورکړ او ډاکټرانو پرې فیصله وکړه چې په دماغي تور دا سړی مړ دی او په روغتون کې د نوموړي په علاج 10 کاله تیر شو چې نه ښه کېده او نه مړ کېده. نو ما ته خپلو ملګرو او خپلوانو وویل چې ته په محکمه کې عریضه وکړه چې محکمه درته طلاق درکړي. ما د طلاق د اخیستو څخه انکار وکړ او خپلوانو ته مې وویل تر څو پورې چې زما خاوند کې روح موجود وي نو زه طلاق نه غواړم او په دې حالت الله تعالی ته صبر کوم. د وخت په تېرېدو سره به ما د خپلې لور تربیه هم کوله او روغتون ته به د خپل خاوند پوښتنې ته هم تلم. لور مې چې کله 10 کلنه شوه نو د قرآن کریم حافظ مکمل کړ. یوه شپه زه او زما لور روغتون ته د مریض پوښتنې لپاره لاړو. ما ته مې لور وویل چې نن شپه زه به د خپل پلار سره د هغې د خدمت لپاره تیره کړم. د دغې شپې واقعه زما لور داسې بیانوي. زه د خپل پلار د کټ سر ته کېناستم او د سورت فاتحه تلاوت مې کولو چې د تلاوت په دوران کې ما ته خوب راغی او زه ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې وویل پاڅه ولې ویده یې. زه پاڅېدلم او 2 رکعته لمونځ مې وکړ. بیا راباندې خوب راغی چې ویده شم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې بیا وویل پاڅه دا هغه وخت دی چې رحیم او رحمان پکې دعا قبلوي. زه هم پاڅېدلم لمونځ مې وکړ او د الله تعالی څخه مې داسې دعا وغوښته یا الله دا زما پلار ستا د بندګانو څخه یو بنده دی. زما پلار ته تکلیف رسېدلی او موږ پرې صبر کړی او ستا شکر مو ادا کړی دی. ستا په فیصله موږ راضي یو. یا الله دا ستا د رحمت لاندې دی او تا د خپل رحمت په وجه ایوب علیه السلام د لوی مرض نه ژغورلی دی او موسی علیه السلام د خپلې مور ته واپس کړی دی. نو د سهار لمانځه وخت کې مې یو اواز واورېد ته څوک یې او دلته څه کوې. ما چې کله سترګې خلاصې کړې دا اواز والا سړی زما پلار و او ما ته یې غږ کولو. نو د ډېرو خوشحالۍ نه زه په ژړا شلم او پلار ته ورغاړې شلم. هغه زه د خپل ځان نه جدا کړم او ویې ویل له الله څخه وویرېږه او له ما څخه جدا شه. ما ورته وویل زه ستا لور اسما یم. زما د پلار له حالت څخه چې ډاکټرانو خبر شو هغوی هم ډیر تعجب کوو او وی ویل چې پاک الله دې هغه ذات دی چې هډوکي په داسې حال کې ژوندی کوي چې هغه ذره ذره شوی وي. په دې ټولو حالاتو باندې زما پلار خبر نه و. تر دې چې موږ خبر کړو نو ویې ژړل او بیا یې وویل الله تعالی غوره حفاظت کوونکی دی او هغه د نیکانو بندګانو ساتونکی دی. د اسما مور وایي چې زما د صبر له کبله الله تعالی ما ته خپل خاوند 15 کاله وروسته بیرته روغ رمټ کړ سره له دې چې د ډاکټرانو په نظر هغه مړ و.